الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د لوی اختر ورځ راته راکړې ده. په دې لوی اختر په ورځ باندې الله رب العزت مسلمانانو نه مالی قرباني غواړي چې تاسو کوم په پیسو باندې څاروي اخیستې قربان کړئ. حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې کله الله رب العزت ته فرمایل چې قرباني پیش کا، کله یو څاروی لاله، کله بل، کله یو، کله بل، خوب کې ورته الله رب العزت فرمایل چې خپل زوی قربان کا. حضرت اسماعیل علیه السلام سي روان کړي ځان سره په شلار کې شیطان ډېر بخې ته ورغی او ورته وی چې دا سکه دا خو دې یک یو زوی دې بي هاجر نه، دا سکه دا خو ظلم کې، دا خو زیاتې کې، دا نن سبا چې ملحدین څنګه لګیا دي، دا خو ظلم دی او دا خو زیاتې لري مکه ولا تسکه. ورته ګوره دا الله رب العزت امر دی، دا الله رب العزت امر دی، دا الله امر مخې ته زما ګوره اسم نه چلیږي، دا الله حکم ته تابعداري کوم، ټیک ته پیغمبر یم. الله رب العزت چې راته څه حکم کوي یا په منمو د الله د حکم نه اخوا دې خوا نشم تللی. اوس دې روان کړی و چې په ابراهیم علیه السلام ته ډېرې خبرې ترې وکړې، په مخامخ ورته راغلی د سړي په شکل. مورخین فرمایي چې بیا بي هاجر ته لاړ، پلار ولګېد، وی زوی یې دله روان کړی دی، هلته کې د لالی ورته که دا حکم د الله رب العزت بالکل موږ ته قبوله دی، په دې به هیڅ اعتراض نشي. شیطان بیا د ډېر د غم نه شګې راواغېستې، ځان له پسر راجوړ. او ګوره ابراهیم علیه السلام قربانۍ ته وګوره، یوازې دی نه، اسماعیل علیه السلام په حجاز مقدس کې هلته کې د الله په دربار کې قرباني پیش کړه، او د اسحاق علیه السلام قرباني هلته کې په بیت المقدس کې الله رب العزت په دربار. او دا یوې الله رب العزت راته داسې یاد کړي هسې نه هغه رانه پاتې نشي، او که هغه یاد کړي دی رانه پاتې نشي. د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې څنګه الله رب العزت په دربار کې ابراهیم علیه السلام خپل اخلاص پیش کړو، الله رب العزت ورته وی چې زما د حکم تابعداري خو تا وکړه، نور زما کار دی. جبرائیل علیه السلام د جنت نه ګډورې راوسته او هغه یې چړې لاندې پیش کړو. هغه چې دی سترګې تړلې دي، پلار ورته وی زوی پلار ته مشوره ورکړې، بابا جانه وی ته په ما به زړه خوږېږي، ما به نشي حلالولی، د الله حکم دی او ډېر ګران کار دی، سترګې وتړه ځان له په ما چاړه راکړه. ابراهیم علیه السلام زوی حلالی، خبر خو نه دی چې لاندې دې جنت نه ګډورې راغلی هغه حلالی. نو الله رب العزت په هر یو حکم کې، په هر یو څیز کې خپل حکمت وي، خپل راز وي. دنیا دا ټوله نظام چې دی الله رب العزت قاطي جوړ کړی دی، مالدار یې جوړ کړی دی، غریب یې جوړ کړی دی، فقیر یې جوړ کړی دی، مسکین یې جوړ کړی دی، زمیندار یې جوړ کړی دی. هر یو فیلډ ته یو کس ورکړی دی، هر فیلډ که در ټول خلک یو فیلډ ته شو د دنیا نظام به وچلېږي. نو هم دغه رنګې الله رب العزت ټوټل د دنیا نظام په مختلف طبقاتو کې خور کړی دی، په مختلف کیټګریز کې خور کړی دی، او دغه رنګې د دنیا نظام چلي. مصري خانې ته لاړ شه ته وایي دا ټوله دنیا د مصري خانه، ورکشاپ ته هغه ځای لاړ شي اذان ته دنیا ده، هسپتال ته لاړ شي چې وګوره د هیلث ډپارټمنټ خلک وګوري دا ټوله دنیا خو دلته کې ده. عدالت ته لاړ شه ته وایي دا ټوله دنیا دلته کې ده. د دنیا په کوم ګوټ چې ګرځې د هر یو سړي، هر فیلډ، هر ډپارټمنټ، هر یو شی الله رب العزت یو طبقاتي نظام جوړ کړی دی.
یو طریقې کار جوړ کړي، یو زما د ستا دپاره د ژوند د تېرولو دپاره یو لاره یې جوړه کړې ده چې ما تا ته خبر نه، ما تا د شپې اوده کېږو، سحر پاڅو، خوراک څښاکو، د الله رب العزت د قدرتونو نه، د الله د نظام خبر چې په دې کې د الله رب العزت څه راز دی. هغه ورځ مونږ درس تفسیر کوي، الله رب العزت مالدار ډېر ځکه پیدا کړی، الله رب العزت ګوري چې دی په خپل مال کې زما دپاره څومره ورکوي. غریب ځکه پیدا کړی دی چې د غریب په وجه مالدار هم په ازمایش کې اچولی چې ورېږه دی زما د غریب مدد کوي که نه کوي. نن سبا قرباني ده، بېګا ورته خلکو شوګیري هم کړي، زه په لارو کې یو ځای بل ځای الله رب العزت ته قبول منظور وګرځوي. اکثر هغه دا څو پیرې د اختر زه د کینټ ته لاړم نو که خیال مې کړي په دې مازدیګري کې او په دې ماسخوتني کې سروې د سر نه رانیولې پر روډ را روان کړی، که بوډای وو، که ماشومې وو، که زنانې وو، د کار شو، که ګاډۍ وو، کار شو، خیر موږ د خپل نمایش وکړو، موږ د خپل هوها وکړو. لکه د خدای نیکبخت دا سنت ابراهیمي ده. زموږ په معاشره کې کانسپټ د خلکو ډېر غلط دی. یو په نمایش ډېر مړه کړو، ایو په ګڼ کپۍ ډېر زیات مړه کړو. سوشل میډیا باندې یو بابا راغلی په 55,000 روپۍ چیلۍ خرڅه کړی، چا ورته ټول جعلي نوټونه ورکړي. دا زموږ مسلماني ده. بیا وایي مولا حق نه وایي، مولا دا من خبره نه کوي. نو د خدای نیکبختو دا د موږ وایي چې تاسو دا غلاګانې کوئ او ګڼ کپۍ کوئ، د الله نه نه یېرېږئ. زه ټیک ده تا دا ګڼ کپي وکړه، تا دا دوکه وکړه، په دې به ته څومره محلونه جوړ کړې، څومره جهازونه به پرې والې، څومره بلډینګې به پرې جوړې کړې. او یاد ساتئ چې الله رب العزت د پکړ نه ګوري، یو قسم ګوري لنی نشي. الله رب العزت هر انسان شرک ته ګوري ډېر زیات نږدې دی. پرب یقین وکړئ، ډېر خلک مې داسې دي روان دي بس خپل بس را پرېږدي لکه څه چلېږي چې هارټ اټیک به راغی بس را پرېوتو دا حال. او الله رب العزت د انسان چې حفاظت کوي په خطرو کې د انسان حفاظت کوي. خبره مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو چې د لوی اختر مبارک ورځ راله، په دې لوی اختر په ورځ په مبارکه کې په دې خپل قربانۍ کې، خپل په دې ایثار او په دې خوشحالۍ کې خپل هغه وروڼه دوستان عزیزان چې کوم څه ورته دا پیره پې وسه دي پکې ځان سره یاد بیګا سروې شوی د سروې مطابق دا پیره په پاکستان کې 80% خلک قرباني نشي کولی، محروم دي. بیګا ما سره څوک ولاړو دلته کې یو څوک ولاړ 3 کسان نه استاجي ورچا د پټه خو خبر کړم پکې یاد کړه مایدا دې سو کورونو کې بنگلو کې دلته کې پاتې کیږي پر رب یقین کو د فخلین اوف قدر نه خېږي. ما دا وای چې دې پورا دې پرستاله قرباني کړي نن سبا چې بچا چا حالات راغلي خېټې ته سر تکي ایجوکیشن سر تکي سبقونه بچو سر تکي کورونو کرایانه بلونه سر تکي خپل اخراجات سر تکي د میډیکل اخراجات سر تکي سب سر تکي چې یو سی سر تکي نو بل پاتې چې بل سر تکي بل پاتې چې بل سر تکي بل پاتې ټوټل نظام ګډوډ دی. صدوجي زما استاد بي دیني دلاس زما استا د هغه بي دیني دلاسه چې مونږ په خوش خیالۍ کې او په خوش فهمۍ کې پراتی او چې بس موږ او داس کو او قال الله وقال الرسول اورو بس زنده‌باد مولانا صاحب راضي خپل تقریر واخی او بل دلته کې موږ صادر سانډو او پوګه کیدو زو الله الله خیر بس اسم دوستانو عزیزانو یاد ساتئ په قومونه بخارا او سمرقند چې وکنه بخارا امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم ځای کې پاتې شوی لفظ حالت وینا امام بخاری رحمت الله علیه چې الله رب العزت وتا دور مقبولیت ورکړو چې بخاری شریف چې چالي کړي دي د کتاب الله نه بعد به درجه بخاری شریف تا چې خلک وړم به راتلل نو صادری به ورته خوراوي بیا په اخره کې الله رب العزت وکړه دا چې هغه امام بخاری چې د خلکو بیا په کانو باندې وشتو بده رد به ورته او د ډیر د غم نه او د پریشانۍ نه په یوازې ناس چې پروردگار استاد دین ما خدمت وکړ د خلک ما سره بیا د هغه د ناقدرې سلا الله رب العزت خلکو تصور کړه چې راشه د فحاشه او د عریانۍ ځای چې هغه ځای امام بخاری رحمت الله علیه مزار تکي موجود دی
لاړ شه د هغه ځای خلکو لباس وګوره، د هغه ځای بدوباش وګوره، د هغه ځای خلکو ناستې پاستې وګوره، د هغه ځای خلکو لیندین وګوره، په نوم صرف مسلمانان پاتې، صرف په نوم مسلمانان پاتې. دا نه چې چا کمې بې شی بیانوم، د چا سیور انسرټ کوم، نو بالکل نه، بلکې زه دا خبره د عبرت لپاره کوم چې الله رب العزت د دین چې چا قدر نه دی کړی نو خدای پاک صحیح ورته هغه خلک پاتې کړي دي، ناقدر ورته ګوره خدای پاک صحیح ورته. دا خبره څه ډېره لرې نه ده، ستاسو دا بچي دا اوس واړه دي که نه، را روان دا جنریشن چې را روان دی ته 5th جنریشن تاسو یې دا 6th چې پسې را روان تاسو به وګورئ چې په دې کې سوره دین دی. دا تاسو چې سوره د دین قدر کوئ، دا تاسو چې څومره اخلاص کوئ، تاسو ته بیا پته ولګي څه رسو پکې. دوستانو عزیزانو، عذر رز مې دا کولو چې د اختر مبارک ورځ ده، په دې اختر په دې ورځ کې عزم دا وکړو چې پروردګاره څومره ګناهونه مې کړي دي، څومره کمې کوتاهۍ رانه شوې دي، پروردګاره د دې بخښنه راته وکړه. انسان به سوي بخښنه به سوي خو زړه صفا په زړه کې به چاته خیره نه ساتو، کینه، بغض، حسد په دنیا کې عرضي یو تو به یو اوچ نیچ راشي، خبر راشي، بس لاړ خبره ختم، زړه کې به بالکل چاته نه ساتي. حدیث شریف کې راځي چې یو انسان بل انسان ته زړه کې خیره ساتي، د عمل د سر په پاسه نه سره پورې ولاړې پر اسمانونو ته به خاورې ورسي. ما تا دلته کې ناس په یو صف کې وو، دلته کې ناس یو، دلته کې هلته کې یو تړه خراب، بل تړه خراب، یو ته نیت بد، بل ته نیت بد، یو پسې خبرې، بل پسې خبرې، نو دا څیزونه ځان نه وباسي. هغه ورځ یو ځای کې ناست وم، هغه ته ګینې مېلې باندې ډېر رالې، ما ورته یو خبره تپوس ته نه وکړم، دا راته ووایه چې ما تا دا کله څه ته پرېښودی چې د دې ټاونونو ته او د کالونو ته راغلي ویره جي د امن لپاره، د تعلیم لپاره، تاویل ماویل لپاره، ما چې هلته کې تاویل ماویل کولې دلته یې څه تکلیف که نه، بیا دلته کې هغه فضا جوړې، دلته کې بیا هغه لیندین جوړې، ولې ځان ته یې ژوند په ګران کړی؟ بس ټوک کمړه چا سي وایي خبره کوته بس سلام علیکم، بس ښه دې وکړه چې بس خبره. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د عید الاضحی په دې ورځو شپو کې د هر انسان پورې دعا قبلوي. څه دعا دې وغوښته الله رب العزت قبلوي، بشرط دی کې چې ستا دا زړه خالص وي او الله رب العزت ته سوال کوي. الله رب العزت خبرې پسې خبره را یادېږي، خطیم سره یو سړی ولاړ ړوند دا سوال یې کول پروردګاره سترګې راته راکړې، یا الله بینایي راته راکړې. حجاج بن یوسف چې ټیک ته ظالم و، خو الله رب العزت ورته علم هم ورکړی، پوهه مو ډېر، ځکه په دې قرآن باندې دا زبر زیر چې دا ګورې حجاج بن یوسف له بولي قرآن باندې علما د دپاره کې خاموش دي چې یاره ډېر ښې کارونه یې کړي، او بل طرف ته ګورې قتل عام یې دوره کړی چې ډېر جلیل القدر صحابه کرام یې شهیدان کړي. نو علما وایي چې الله رب العزت د دپاره کې فیصله کوي او بس خاموش دي. اوس هغه ړوند ته په غوږ کې وایي که سهاره پورې د سترګې ټیک نه وي نو سر به دنه قلم و. او زه ګورې حجاج بن یوسف چې دا خبره ورته وکړه چې داسې الله ته په مینت او په زارۍ شو د خانه کعبې غلاف ونیسو، پروردګاره ور خو مې سترګې ټیک کوي، اوس خو مې سر وځي، پروردګاره اوس را سترګې ټیک کېږي، سر مې سهار له کټ کېږي، او یا الله ته به زما مدد سهار له کته د هغه سترګې ټیک. حجاج بن یوسف ورته ځوانه څنګه چل دی؟ او ورته یاره سترګې مې ټیک دي، تا د زړه نه غوښتې نه وه، که تا د زړه نه غوښتې وه د مخکې نه دی غوښتی چې په تا باندې دا غم راغی چې اوس مې سر قلمیږي پرېږدي مې نه، نو اوس د زړه نه پرنت او فریاد او زارۍ شروع کړې، همدغه رنګې ما ته د زړه نه غواړو. الله رب العزت ډېر غفور رحیم بادشاه دی. او بله دا خبره مې دا کوله چې انسان د زړه نه څه سوال وکړي هغه الله رب العزت رد کوي نه، بس شرط دی چې د بل انسان همدردي ستا په زړه کې موجود، او چې کله هم انسان همدردي ته په زړه کې ساتي خدای پاک به ستا هر عبادت قبلوي. قربانۍ کې وار سړی څاروي حلال کړي نو څو حصې کړي؟ 3 حصې کړي، یو حصه ځان ته، یو رشته دارانو ته، یو غریبانو فقیرانو ته. ماشاءالله ما دا پرې ترتیب هم سم برابر کړی، ځکه چې ستا دلته کې قانوني کې مستحق خلک موجود وي، سفید پوش خلک موجود وي، نو ګداګرانو ته بیا غوښې مخې مه ورکوئ. ګورې ښه دا مې درته ووایي ترتیب مې دلته داسې برابر کړی چې څوک هم فی سبیل الله ورکوي، څوک پوشو ته راوړئ، هلته یې ګوټ ته راوړئ، پکې به ورته لګېدلی، که ما سره څوک خدمت کوي او ګرځي را سره، یا بسم الله الله دې ورته جزای خیر وکړي. یعنې دا سعادت بیا ما ته راکړي خامخا به بیا. نو خبرې مطلب او مقصد مې دا و
چې الله رب العزت هر انسان ته د قربانۍ د طریقه مخودله، قربانی به څنګه پیش کې، او بیا د الله رب العزت په دربار کې ورته قربانی پیش کول داسې تسر الناظرین چې په سترګو باندې خلک بدن نه لګي. یره دا سو منه دی، دا خو ډېر ټپ ټیپ دی، هلته ارزان دي، دلته ګران دي، دلته دا چل دی، دلته دا چل دی. کمې کوتاهۍ په انسانیت کې خامخا موجود دی. انسان د ګناهونو ډک دی، څه ناڅه لالچ په ده کړي وي، څه ناڅه به کړي، د چا لالچ د چا صحیح ورته کمې کوتاهۍ بنای بیان. ټیک د سنت ابراهیم دا پرونه چې څه ډیلینګ وکړو، څه مو واغسته، چا نه دي اخیستې، الله دې ورته ورکړي. خو دا نه چې هر یو عمل به د اخلاص نه کوئ. شریک موجود دی، ټول راشي او د وایي چې وای کم یو څاروی صحیح ورته حلالېږي، په هغې کې چې کوم شریک کسان دي به اجازت دی او چې اجازت دی چې په هغه وخت کې په حاضر په موقع باندې که کساب یې حلالوي که ته یې حلالوي چې موجود وي، قبلې ته وله مخ کوي او بسم الله الله اکبر چاړه پرې راکړي. دا سنت عمل. او بل حدیث شریف کې راځي وکه یو انسان وای انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، نو بیا دا غرنګ الله رب العزت د قربانی هم قبول منظور ګرځي. خدا یو سنت عمل لکه چاوي خو ټیک تا کې بسم الله الله اکبر ګوره کافی دی، ټیک تا. بل خبر دا هر حلال ساروی کې ګوره ما سحر په مزنبات ویلي هر حلال ساروی کې و سيزونه حرام دي. مخکې رسته شرمګاه شو، انډې شوي، غدود شو او حرام مغز شو، وینه شو. اکثر په دې قرباني کې کدا خیال کړی زیره جی زموږ نیمه روزه ده، روزه یا په غوخه باندې ماته یا په کلیجی باندې ماته یا په وینه کې ګوته و یا په ګوره دا ګوره سنت رسول نه ثابت نه په حدیث کې نه په قران کې نه په فقہ کې په هیڅ کې نشته. دا په خوانو خلکو د عادتونو دا په پریدو ګوره دا عادتونو پریدو دا بنکو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه عمل خودلې نن سبا موږ نه کوو او رواجونو پسې انختی او رواجونه کوو. بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان قربانی کوي نو قربانی دا ویخته نه دي، خپل ویخته نوکونه ترغې نه کټ کوي تر څو پورې قربانی کړي. دا سنت عمل دی. که سړی وایي چې زه کوم او بیا وروسته راشي او ماته ګرانه یو کلي ته ځم دنیا مسلې مسایل نو ټیک ته څه مسله نشته، هېڅ مسله نشته. همدغه رنګې مسلې مسایل دین ډېر اسان دی، ما تا ځان ته په زوره ګران کړ، مونږ تا ځان ته په خپله پکې شدت شروع کړی دی. یاره چې دا کوو نه شو نو دا به څنګه کېږي، که دا ونه شو نو دا به څنګه کېږي. نه نو الله رب العزت دین ډېر اسان کړی. هغه ورځ مې یو کس ته غسل او اوس خبره اوږدېږي، غسل او د اودس طریقه ښودله، راته استاد یو ډېر په ایمرجنسي کې یم، نو اوس راغلم غسل هم کوم او اودس هم کوم او چاردام هم کوم او دا به څنګه چل کېږي. ما یې طریقه درته ښیم. خپلې غسلخانې ته لاړ شه، خوله کې اوبه واچو 3 پیرې، پوزه کې اوبه واچو، د اودس چاردام او د غسل هر څه نیت پکې وکړه، په ټول جسم باندې اوبه راواړو، صابون په ځان وو، دا شي نیت پکې وکړه، روزه پر خپلې راځه مونځ ما اودس دې مو شو، غسل دې مو شو، هر څه دې ما ستا نیت پورې ده. راته یا څنګه ما سار 2 رکعاته سنت 2 رکعاته فرض دي، د نیت پکې فرق دی، رکعتونه غوړ کدي کنه بیا ما داسې دام په نیت کې د ارس الله رب العزت دی. الله رب العزت دین آسان پیدا کړی. الله رب العزت دې ممتاز له په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. یو اخر نه گزارش دا کوم تیر کال چې څنګه مونږ د سرمنو د ترتیب روانو هم دغه رنګ مونږ هم دا سکل لوټر والا یو ګرځي د تک ویلي وی دی ودا او بل دا کوم مستحقین خلک دي دغه لپاره د وخت تنظیم هم کړی دی. ځکه چې په هر غلۍ کې دلته کې چې ما بیګا ګرځېدلې ما ماسخوتن ماخام مزدواله تر ماسخوتن پورې ته بیګا بالکل کوټ نه دی. ځکه یو انسان د انسانیت غم کوي کنه. تاسو اوس دا وایي چې د زړه زور سیوا دی، ولی وجه دا ده په ما باندې سخت وخت راغلی دی محلې ولا د خلکو د الله د عزت وکړي، الله د قدر وکړي، زما ډېر خیال ساتي، زما ډېر اکرام کړی دی. امام چې درنیږي کنه په مقتدیانو باندې درنیږي، زما ډېر خیال او خاطر کړی، الله رب العزت ولا جزای خیر ورکړي. بل دا چې ته په کور کې غوښه خورې، خوا کې د سره ګاونډي غریب سبزي خوري، نو آیا ته ماته دا وایې ستا د قرباني به وشي، ستا د قرباني به وشي، ستا هغه همدردي څه شوه، ستا هغه ایثار څه شو، ستا دغه څه شو. یو تیلې غوښه باندې خو ستا خو کور نه روانېږي، خو ورې کوله که نه. او که بیا هم دا ګداګرانو ما خو څو پیرې ویلي چې دې ګداګرانو له ګوره غوښې نه ورکوي، تاسو ښه خپلې وله ورکوئ چې یاره غریب دی غریب دی اب ورۍ ډکوي هلته یې بل کس کینولي، هغه خپلې په هوټل وګرځوي. ما ته چې کله په ټور باندې لاړ شو هغه مردارې غوښې بیا چې اسخا شوي د ټوله ورځ په نورونو باندې ګرځېدلې، ما ته باندې شیشن فنګس یې نیولې ما ته باندې بیا خورئ. بیا دلته کې مونږ بیمار وو، لکه څنګه چل یاره چې په ټور تلې مو هلته کې به کړی خوړلې او بیا بیمار دکه حال. نو ان شاء الله العزیز کوشش وکړو د دې خبرې کنه
او بل خبره دا ده د اختر مونځ دی اختر مونځ چې په دې کې واړه تکبیرونه به یادوئ شپږ ساید تکبیرات دي شپږ طریقه کار هر اختر مونځ کې زه تاسو ته طریقه کار ښیم مشرانو ته به الحمدلله ماشاءالله تجربه به شوي وي او دا کم کشران چې دی په علم کې به راشي چې بھئی کله مونځ ته ودرېږو نو لومبی تکبیر وایي الله اکبر صحیح شو چې څنګه لومبی تکبیر وایي امام الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك وشو بیا به امام درسي وایي درې تکبیرات وایي الله اکبر لاس په پرېږدي بیا الله اکبر لاس په پرېږدي بیا چې الله اکبر وایي نیت په لاس په بیا وتړئ بیا الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه به وایي سورت به وایي بیا د هغې نه بعد بیا به چې دویم رکعت کې سورت وایي فاتحه وایي بیا د هغې نه بعد چې کله رکوع ته ټیټېږي نو وایي الله اکبر یو تکبیر بیا وایي الله اکبر بل تکبیر بیا وایي الله اکبر بل تکبیر په څلورم تکبیر به رکوع ته ټیټېږي په دویم تکبیر په څلورم تکبیر باندې چې رکوع ته ټیټ شي دا زما ستا مونځ دی او بیا د مونځ نه فوراً بعد پاڅېدل یا دعا کول یا ګرځېدل یا خبرې تیره پیره په جمعه کې مې یو کس ناست و ما ته یې کتل پس پسې کول بیا پس پسې کول ګوره خطبه اورېدل واجب دي که هغه د جمعې ده که هغه د اختر دی اورېدل واجب دي پر مؤمن مسلمان باندې یو بل ته اشاره نشي کولی چاته دا نشي ویل دا لیټو لګو دا پکې بند دا نشي ویلی دا واجب عمل دی په دې کې به دا خاموشۍ سره اوري چې سور د الله رب العزت د دین عزت دی او که خدای پاک به زور ستا عزت جوړوي په معاشره کې او الله رب العزت د دین عظمت دی او که خدای پاک به د دور عظمت اوچتوي او که چېرې ته وایي مړه دا پرېږده سړیه ملا دی څه پیغمبر خو نه دی دی خو پکې د هر مال لګیا دی خو پکې حرف زاید دی نو کوشش کوئ د دې خبرو لږ عزت وکړئ د الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چې څوک د الله د شعائر او عظمت کوي د ټولو نه متقي او پرهیزګار د الله په نسبت باندې حسابېږي الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین